بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی ویم. د نوخار نه کاکا صاحب ته چې تاسو ټیم تاویږي هغلته د مالټو باغونه دي ښي طرف ته او ګس طرف ته. ډېر ښکلي باغونه دي، ډېر مزیدار مالټې دي پکې. ریټونه د دې هم زیاتېږي لګیا دي، حالانکې دلته د عمران خان پکې سره اچولې ده نه دغه، خو ریټونه د دې سیوا کېږي. یعنې تېر کال مونږ د تېر کال راغلي وو نو 1200 روپے 1100 روپے سیکړه وه، بیا ورپسې 1500 شوه او دې ځله 2000 ده. د دې ریټ هم سیوا کېږي، ګرانۍ سره څنګه ګراني نور سیزونو کې راځي په دې کې هم سیوا کېږي لګیا دی، خو بیا هم د بازار نه چې دی کافي ارزان دي. او د چکر دپاره هم ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی، ډېر لاره کې ډېر ښکلي ځایونه راځي. ستاسو به ډېر زیات خوښېږي. مونږ خو راغلي یو میل چې تاسو ته یې وښیمه، نو راځئ تاسو د باغ سیل هم کوو. مونږ سره دلته څه ملګري هم دي، انشاءالله ورسره به تاسو د دې هم کلیپس ګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم دی اشتمام جی. اشتمن صاحب دا راته ووایئ چې یاره دا باغ ستاسو دی خیره؟ جی دا مونږ اخلو کال په کال باندې. ښه تاسو ټیکې حساب یي؟ مونږ ټیکې حساب کتاب دي. او دا راته ووایئ چې یاره دا تېر ځله زه راتلمه نو مالټیو ریټ بیلو، اوس لغونتې ریټ سیوا شو، دا وجه څه ده؟ اوس جی ګراني ډېره زیاته ده، دې باندې سره دي خرچې دي پې، نو خرچې مونږ ته ټولې ډبل شوي دي. بله دیاړي مارم دیاړي هم ډبل شوي ده، هر څه ډبل شوي دي. نو د دې وجې نه د مالټې کرایه به هم ډبل شوي، هر څه ډبل شوي دي جی. ټیکه چې کمال یا به هم ډبل شوي، هر څه ډبل شوي دي. مونږ ته هر څه ډبل شوي دي. کم د شپې څوکیدار دی هغه هم ډبله تنخواه ده، کم د ورځې کسان چې کوم دي هغه هم ډبله دیاړي اخلي که نه، نو شی لږ په دې وجه باندې مونږ ته ګران شوي دي. یو بوټي کې څومره دې کې څومره مالټې وي؟ یاره جی دې کې خو پته دی کې خو 1000 نه والا ده، 2000 3000 پورې دانې پکې شته دي. ښه داسې هم وي چې 3000 پورې دانې په دې کې شته مالټه. او خلک د کم ځینې راځي دا خو دلته؟ زیات راځي، ممندونه هم خلک راځي، او مړه خو ډېر خیبر پښتونخوا نه خلک راځي، زیات خلک ډېر زیات راځي. پوه شوې؟ صحیح ده. KPK نه ډېر خلک راځي زیات. پېښور نه به هم راځي، پېښور نه راځي، د رسمیل خان هم راځي، د ماجر هم راځي زیات، او ممند هم راځي، او ډېر خلک راځي. ملاکنډ درګاه نه پکې هم خلک راغلي دي دلته، مردان والا هم راځي دلته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې یاره تاسو د دې ځای اوسېدونکي د مالټو باغونو کیر کوئ. ټول نه پهله تپوس زما تاسو نه دا دی چې یاره د دې مالټو د حفاظت لپاره حکومت تاسو سره څه امداد کوي؟ موجوده صوبایي حکومت خو موږ سره ډېر زیات امداد وکړو، چونکې دا باغونه به په ډیزل او په پټرولو باندې چلیدل دي مشینري. نو اوس چونکې دا موجوده صوبایي حکومت چې دی کوم اریګیشن ته فنډونه هم ورکړي دي، سولر سیسټم شو په دې کې رالل ولګېدله، دا لختي سیګمنټ چې کوم دي د باغونو کې دغه شوې، د اوبو ضایع کېدل به هغه کم شولو، اوبه چې دی هر بوټي ته ښې طریقې سره رسي، او د علاقه کې د اوبو چې کم واټر لیول دی هغه هم اوس ښه شوی دی، دې په وجه باندې چې اوبه ضایع کېږي نه. صحیح ده. دا راته ووایئ چې د مالټو قسمونه څومره دي؟ د مالټو خو چونکې دا علاقه ده او علاقې خلکو په ډېر قسمونو نمونه میخي، خو پاپولر نمونه موسمي شو، بېدانه شوه، ریډ بلډ شو. دا د موږ د مانکي شریف یونین کونسل کاکا صاحب زیارت کاکا صاحب د علاقو خصوصي مالټو قسمونه دي، او نور علاقایي خلکو ورته خپلو علاقایي زبان کې چې نمونه ورکړي دي. صحیح ده. خو ټول نه خوږ او ټول نه مزیدار ذایقه چې د هغه د کم مالټې ده؟ نو زه به درته دا وایم چونکې زه د علاقې اوسېدونکی یم او ما ته د علم هم دی، بارینی خلک خو اسې خوښوي موسمي مالټه، خو مونږ علاقایي خلک چې کم دی هغې ته ډېر کم نظر باندې ګورو. صحیح ده. ته موسمي وایي او موسمي ډېره خوږی، خو او د هغې ریټ هم کمی، خو اعلی قسم یې پکې ریډ بلډ دی. ښه ریډ بلډ چې کم دی نو هغه ښه قسم دی جی جی ریډ بلډ قسم، او هغه تاسو سره دلته وي دی؟ بالکل وي دی کې شته دی، او د باغ کې هم دی خصوصي بوټي شته دی، او مالکانو ته هغې پته لګي.
مالکان ته پته لګي او دا چې کم دلته چکر ولا راځي نو دی چې کله سټه مخري نو دا غینه پس ورته پته لګي که څنګه حساب دی نو دا خو چې کوم دی د دې خرڅون کې خلک دي هغه اکثر بوټي ته دا کسان مندا راشي غستون کې هغه خپل یو بوټي خوښ کی دغه گرینری ته وګوري دغه سایز ته وګوري دا غي خایس د مالټي خایس وګوري او ډېر خلک غټوالي ته ګوري چې دا مالټه غټه ده خو اصل کې عموما مالټا چې کوم خوږه مالټای د مرګرو تازه یو معلومات ورکوم چې کوم مالټا وړای ابه خوږی خدا وړوکوالی باندې خوږوالی دی چې څومره غټي یا غومره دغه خوږوالی کم شي بالکل ډیره مننه ډیره السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د کوم ځای راغلی جی مالټو د پابول نه راغلی خپابونه تاسو خو به دا ځای لند پریوزي او جنس دی دی دا راته وایي څه مالټو څه خوند وو هغه مزیدار خوږی وي بس ونه نه بخپل رو شو کولی هم خوړی ښه دا مالټي خوند کوي که نه د راشکول دا دلته راتګ دا چکر دا راتګ دا چکر دا خوند کوي دا کړاخ مزه کوي که نه بالکل صحیح ده مو لګي مرګري مې نو بس مزو کوي صحیح ده ډیره مهرباني